د پنجاب کالج په باره کې نوي معلومات راغلل. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده په سوشل میډیا باندې دا خبرې ډېرې زیاتې چلیږي، خو زه ته مکمل معلومات درکوم چې جینۍ اوس چېرته ده او هغه جینۍ چې ده نو هغه چېرته ده او مکمل طور باندې معلومات ترې راغلل. آیا دا واقعه ورسره څنګه راغله، د دې شاته څوک دی دې واقعې، نو ویډیو راسره مکمل وګورئ. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده که نه په کمپس 10 کې چې ونه جینۍ سره چې ونه د بریک ټایم او هغه چې ده نو هغه د هغه نه پس چې ده نو انتظامیه والا ولګېد او هغه یوه کمرې ته دننه کړو، د هغه سره زیاتی وکړو. د هغه نه پس چې ده نو هغه یو استاد راغی او هغه یې بچ کړه هغه جینۍ، او مکمل طور باندې دا د سټوډنټانو چې دا ولیده که نه دا جینۍ چې ده نو هسپتال ته یې وړه. اوس مکمل طور باندې دی نو پولیس چې دی نو انویسټیګیشن کوي، خو دا جینۍ چېرته نشته چې دا جینۍ چېرته ورکه شوې ده، مکمل طور باندې هغه جینۍ نشته. خو بل طرف ته چې دی که نه دا واقعه چې راغلی دا سی سی ټي وي فوټیج راغلی ده، دې شاته چې دی نو غټ غټ هستۍ دي ملګرو، دې شاته غټې غټې هستۍ دي او د هغه نه پس انتظامیه والا هم دی. دا خو ټارګېټ دی ځکه چې دی غلط کار کړی، د هغه نه پس چې دی نو د دې شاته غټې غټې سامۍ دي نو هغه چې دی نو سی سی ټي وي کیمرې نه هغه لرې کړي دي. ملګرو افسوس خبره ده چې زمونږ داسې خلک دي چې کوي دا کومه کالج چې دی نو دا چې دی نو د یو داسې مالدار انسان دی چې هغه سټوډنټانو ته دمکي ورکړې ده چې تاسو به داسې چل وکړئ چې تاسو دا احتجاجونه مه کوئ، که نه زه به تاسو خپل له کالج نه وباسم. افسوس خبره ده راکنه چې دا داسې کیسې کېږي. زموږ په پاکستان کې هم زیاتی وشو، د هغه نه پس چې دی حکومت چې دی نو الټا په طالب علمانو باندې شیلینګ شروع کړو، مکمل طور باندې څه پکې زخمیان هم شول یو 1400. افسوس خبره ده چې داسې زیاتی وشو. خو اوس بل طرف ته چې نو دا واقعه ډېره زیاته څوک وایي دا جینۍ چې ده نو دا وفات شو ده مکمل طور باندې، او بل طرف ته دا جینۍ چې ده نو مکمل طور باندې ورکه ده، چېرته هم نشته دی، په هسپتالونو کې هم نشته چېرته ده. خو بل طرف ته دا وایي چې د مور پلار چې ده نو چېرته غیبه کړې ده. ملګرو چې دې ته څه نقصان ونه رسي، ځکه چې دا په سوشل میډیا چې کومه خراب جوړ لګانې د جینۍ د اواز چوتولو دپاره، ځکه ټول سټوډنټان ناوتي دي او کم کالج چې پنجاب نه مکمل طور باندې چې دی نو هغه شیشې ورسې مات کړل دي. سټوډنټان چې دی نو هغه نه قلاریږي، موږ ته به انصاف میلاویږي، په مخه دا واقعي راځي او موږ ته انصاف نه میلاویږي. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده یوه منال نومې جینۍ وه چې د هغه هم اکسیډنټ وشو، د هغه نه پس چې دی نو منال نومې جینۍ چې وه نو انتظامیې والا چې دی نو هغه نه ورکوله چې تاسو به دا نه وړئ، ځکه که تاسو دا وړئ نو د څو پورې چې ای سی صاحب نه راغلی نو تاسو به دا جینۍ نه به وړئ. تقریبا هغه لاس چې و نو تقریبا 3 غنټې پرته وه. هسې سوچ وکړم که چې دا په دغه سټوډنټ چې و نو دا په دغه کالج کې سبق وایه، د هغه نه پس چې دی نو هغه سره واقعه راغله او انتظامیې والا چې دی نو هغه ته انکار وکړو چې دې جینۍ له به تاسو ګوتې نه ور وړئ، او د هغه نه پس چې دی نو هغه چې کله ای سی صاحب راغی نو د هغه د مور پلار نه چې دی نو د دستخط واخیستو چې تاسو به دې جینۍ تاسو به دې کالج ته څه نه وایئ، تاسو به دې یونیورسټۍ ته څه نه وایئ، د هغه نه پس به تاسو دا جینۍ نو نن داسې چې دا واقعه هم راغلې ده جینۍ ده زیاتی ورسره شوې په کار چې دې سړي له پانسي ورکړی شي، چې عام طور باندې په سوشل میډیا باندې دا خبره په کار هم ده چې دا تاسو خواره کوئ، ځکه چې دې جینۍ سره ډېر زیاتی شوی دی، دې سره چې مبینه زیاتی شوی دی که نه، چې افسوس خبره دا ده چې یوه جینۍ چې داسې ټارګېټ کېږي، ځکه چې فسټ ایئر ته تلو هغه چې ونه وړوکې شان جینۍ ده او د هغه نه پس چې دی نو هغه غایبه ده چې اوس چېرته ده هېڅ پتې نه لګي. خو په سوشل میډیا چې کوم خبرې وایي دا وفات شوی ده، ډېر کسان وایي چې دا وفات شوی نه ده، دا غایبه ده چې په کوم ځای کې به وي اوس هېڅ پته نه لګي. نو ویډیو د نور ملګرو سره شیر کړئ، د نور معلوماتو لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ.